وایي حضرت سلیمان علیه السلام د خپل پوځ سره په لاره باندې روان و. سلیمان علیه السلام وکتل یو غریب سړی ولیدلو. نو دا غریب سړی لګیا دی په ځنګل کې لرګي میده کوي او خولې پرې راماتې په ګرمۍ کې. نو زړه یې پرې خفه شو. نو ځان سره یې ویل چې الهه زه غواړم چې دغه کس مالداره کړم، کومک ورسره وکړم. نو الله تعالی ورته ویل چې صحیح ده، چې ستا خوښه ده او ته غواړې چې دا کس مالداره کړې، صحیح ده، کومک ورسره وکړه. نو سلیمان علیه السلام راغی، دغه کس ته یو قیمتي ملغلره ورکړه. ورته ویې ویل چې شخصه دا ملغلره واخله او دا بازار کې ځان ته خرڅه کړه. د دومره قیمتي ملغلره ده چې ته دا خرڅه کړې او بازار ته ویسې، نو په دغه آنه کې به تا نه بل څوک مالدار شخص نه وي. دا دومره قیمتي ملغلره ده. دا ځکه در کوم په غریبۍ کې او په دې سخته ګرمۍ کې او خولې در باندې راماتې دي، لرګي میده کوي، خپل بچو ته رزق ګټي. زړه مې در باندې خفه شو، دا واخله. هغه غریب شخص دغه ملغلره واخیستله، ځان سره روان شو. کله چې یو ځای ته ځي ستړی کېږي، دغه ملغلره ځان سره خوا کېږدي. نو په دغه ساعت کې یو مرغه د هوا نه راځي او د ملغلره جګوي او ځان سره وړي. نو مرغه چې کله د ملغلره ویوړه، نو ده خو بیا څه ورسره پاتې نه شول، نو خرڅولو ته ورسره څه پاتې نه شول. په سبا باندې بیا دا غریب سړی را روان دی، تبر دی ورسره دی او پړی دی. نو بیا لرګي میده کوي. سلیمان علیه السلام چې بیا په دغه لاره باندې تېرېږي، نو بیا یې دغه کس وکتلو. ورته ویې ویل چې تا ته خو پرون ما یو ملغلره درکړې وه، قیمتي ملغلره وه، او درته مې وویل چې دا خرڅه کړه، دا دومره قیمتي ملغلره ده چې تا نه بیا په دغه زمانه کې بل مالداره کس نه وي. نو تا ملغلره څه کړه؟ نو دې غریب سړي ورته ټوله قصه وکړه چې تا کله ملغلره راکړه، ما یو څه مزل وکړو، هغه مې ځان سره کېښودله، د هوا نه یو مرغه راغی او ځان سره یې ویوړه، ویې تښتوله. نو ما څه کړي؟ نو سلیمان علیه السلام بیا زړه خفه شو. ویل دا بله ملغلره واخله، خو چې ورکه یې نه کړې، دا ډېره قیمتي ده او ځان دپاره یې خرڅه کړه. نو چې واخیستله روان شو. کله چې زه ویې کتله، نو دا ملغلره ورته داسې لږه خیرنه شانتې ښکاره شوله دې کس ته. نو مخې ته ورته یو سیند غوندې راغی، یو ویاله به یې ده. نو ده یې په دې کې به یې پاکه کړم، وبه وینځم. نو چې په هغې کې څنګه دغه لاس دننه کړو او پاکولی، نو هغه ترېنه په هغه سیند کې وغورځېدله، لاندې ترېنه لاړه. هغه چې سیند کې وغورځېده، ډېر لاسونه ورپسې ووهل، خو په لاس ورنغله، سیند کې ډوبه شوله. چې سیند کې ډوبه شوله، بیا د فقیر او بیچاره انسان بیا را روان دی په سبا باندې، تبر دی ورسره خفه را روان دی، پړی دی، لرګي میده کوي. سلیمان علیه السلام په درېیم ځل بیا وکتل چې دغه غریب کس بیا لرګي میده کوي. نو ورته ویل چې ما خو تا ته بله ملغلره هم درکړه، هغه دې څه کړه؟ ته بیا لرګي میده کوي. نو دې کس ورته ویل چې هغه ملغلره چې دې راکړه، الله تعالی دې تا سره ښه وکړي، خو هغه ما ته خیرنه غوندې ښکاره شو، ما په سیند کې وینځله، په سیند کې رانه وغورځېده، ډوبه شوله. نو سلیمان علیه السلام ورته ګوره درېیمه در کوم چې ورکه یې نه کړې، ګوره او دا ځان ته خرڅه کړه، ته به تر ټولو مالداره شخص شې. هغه ورته ښه صحیح ده. درېیمه ملغلره یې واخیسته او ډېر خوشحاله دی، کور ته منډې وهي. کور ته چې ورسېدلو، ښځې ته وایي اوس خو ماښام دی او ستړی یم، دا پټ ځای کې کېږده او سبا ته چې دی بازار ته به لاړ شم، دا به خرڅه کړم او ډېر زیات به مالداره شو. ښځې ورته ډېره ښه ده. دا ښځې خو سادهګانې او بس هر ځای کې چې دی دا شی چې کېښودلو. تاسو کله ناکله دې زمونږ او تاسو زنانو ته فکر وکړئ، دا پیسې چې خاوند ورکړي، نو دومره بې فکره یې، ځکه دوی خو ګټلې نه وي، ټوله خواري او تکلیف خو خاوند پرې تېروي، بس هلته یې د توشک لاندې کړي، بس اشداره کړي او تاخچه کې کېږدي، بې غوره. نو دغې ښځې دا ملغلره، قیمتي ملغلره یې واخیستله او په اشپزخانه کې چې کومه د مالګې ډبې او په هغې کې کېښودله، دومره قیمتي شی. کله چې هلته کېښودله، نو په دغه شپه باندې همسایه ښځې ورته وویل، د ښځې ته چا کړه چې ملغلره ده، دې ته یې په دیوال باندې سر راجګ کړ، ورته ویل چې لږه مالګه مې پکار ده، زموږ کره مالګه ختمه شوې ده. هغه ورته ښه صحیح ده، د همسایګانو خو یو بل ته شیان ورکوي، نو دې مالګه ورکړه، په هغې مالګې ډبې کې دا ملغلره ایښې وه. فکر یې نه و چې دې کې مې ملغلره ایښې ده، او په ټول عمر کې چېرته یو دفعه ملغلره راغلې وه، نو هغې څه فکر کېدو. نو چې ور یې کړله، نو چې هغه همسایې ښځې چې دا ډبې خلاص کړو، ګوري ملغلره پکې پرته ده، هغه یې ځان سره پټه کړله. چې پټه یې کړله او مالګې ډبې ورته بېرته راولېږلو. کله چې سهار شو، نو خاوند د خپلې ښځې نه ملغلره وغوښته چې هغه ملغلره مې درکړه، هغه راکړه. نو دې ته ورسېد چې او ما خو ملغلره په هغه د مالګې ډبې کې ایښې، هغه مې همسایه ښځې ته ورکړې وه، دا لکه چې دې ښځې پټه کړه. چې بیا یې پوښتنه وکړه چې هغه ملغلره تا سره په دې مال کې ملغلره راکړه. نو هغه ورته غوسه شو چې زه تا ته غله ښکارم چې ما تا نه ملغلره پټوله. نو هغه یې ورنه کړه. نو سړی بیا په بله ورځ باندې را روان دی او لرګي میده کوي، تبر دی ورسره او پړی دی، بیا په سرو غرمو کې لګیا دی. نو سلیمان علیه السلام په څلورم کرت بیا دا سړی وکتل، ورته ویل چې تا ملغلره بیا څه کړه؟ په درېیم ځل مې چې درکړه. هغه ورته ټوله قصه وکړله چې ورته ویل چې دغسې د همسایه ښځې رانه پټه کړې او نه یې راکړې. نو دې سلیمان علیه السلام الله تعالی ته لاس پورته وکړ چې الهه زه غواړم چې دا کس مالداره شي او دا نه مالداره کېږي، دا ولې؟ نو الله تعالی ورته وحی وکړه چې ای زما پیغمبره، دا زما اراده نه ده چې دا مالداره شي، دا زما په اختیار کې دي چې څوک مالداره شي، څوک غریب شي. اوس ته ورته ګوره چې زه څنګه مالداره کړم. اوس الله تعالی چې څوک مالداره کوي دې ته اوس ګوره. نو دغه کس چې دی په دغه څلورمه ورځ باندې کور ته راغی او ښځې ته وایي چې زما ملګري دوستان بیرون راغلي دي او مونږ ځو ښکار ته.
نو ځان سره چې کوم د ښکار اسباب په هغه وخت کې هغې ځان سره واخیستل، غشی او چې کوم څیزونه وو هغې ځان سره واخیستل. چې په ښکار باندې لاړل نو ټولو مارغان وویشتل، نو دم مارغه وویشتلو، د ملګرو ټول مارغان وویشتل، دم پکې مارغه وویشتو، ښکار یې کړو. کور ته چې راغلو مارغه چې حلال کړو نو په هغې کې هغه ملغلره پرته وه، هغه مارغه یې ویشتې وه چا چې دا ملغلره تښتولې وه. اوس الله تعالی چې څنګه انسان مالداره کوي تاسو ته اوس فکر کوئ. سلیمان علیه السلام غوښتل هغه یو انسان دی، یو پیغمبر و، د الله او د بندې اراده خو یو نه وي چې الله څه غواړي بس هماغه کېږي، بنده چې څه غواړي هغه خو نه کېږي. نو بس الله جل جلاله غوښتل چې دا کس اوس مالداره شي، نو په هغه مارغۍ په ججوري کې ورته هغه ملغلره ورته هغه مارغه تېره کړې وه. نو دا ډېر زیات خوشحاله شو او ښځې ته یې ویل چې داسې کار وکړو چې په دې خوشحالۍ کې به زه لږ بازار ته لاړ شم او د ملغلره به خرڅه کړم او ډېرې پیسې به م راوړم او څه د خوراک اسباب میان به راوړم، میان به نن وخورو. ښه صحیح ده لاړ شه. نو ملغلره چې وایي خرڅه کړله او د خوراک اسباب یې پرې راوړل او دا میان یې پرې راوړل او د هغې سره ډېر روپۍ ورسره راوړل. چې کله میان راوړل یو میه یې چې پرېښود د میې په سینه کې هغه بله ملغلره پرته وه، هغه ملغلره چې هغه دنه په سیند کې غورځېدلې هغه کوم میې تېره کړې وه، نو ده ته هغه میه پکې ورسېدلی و چې هغه ملغلره یې تېره کړې وه. بس الله تعالی اوس انسان مالداره کوي، دویم ملغلره ورته نصیب شوله. نو انتهایي سړی خوشحاله شو، دومره خوشحاله شو چې دیګونه یې باندې کړل. نو اوس د ښځې سره ناست دی، په دغه وخت کې دوی کره په دغه ساعت مالګه نه وه، دی د همسایه ښځې چې دی د چا کره چې مالګه نه دغه میي والا دغه ملغلرې چې ورسره دي، نو دوی د خپل همسایه ته سر ښکاره کړو چې خورې لږه مالګه م په کار ده مالګه راکړئ. نو هغې ښځې موړې وه دا ملغلره یې د مالګې په ډبي کې ایښوه، نو هغې چې ورته ډبې ورکړو د هغې هم دا یې وګټل، نو هغه ډبي کې هغه ملغلره ده ته واپس کور ته راغله. نو دغه درې واړه ملغلرې ورته نصیب شوه. په دغه وخت کې په زمانه کې د ده نه بیا مالداره انسان و، انتهایي زیات مالدار شو. نو علما کرام د سلیمان علیه السلام د واقعې چې ذکر کوي وایي چې الله تعالی چاته وغواړي چې مالداره یې کړي نو بیا یې دغسې مالداره کوي، او چې ونه غواړي که نه چې څوک نشي مالداره کولی او په خپله غواړي او چې هر څومره هڅه وکړي او آخرت ته دې شا کړي او دنیا ته دې مخه کړي او الله دې هېر کړی بیا د مالداره کېدو تمه مه کوه. نو چې الله تعالی نه سوال کوه چې الهه مال او دولت راکړي خو سره د دیندارۍ، سره د دې چې ستا نه غافل پکې نه یم، دا سوال هم ورسره کوئ.